نه په دعا نه په هنر کیږي، عشق د سر لوبه د په سر کیږي. زړه مې نری د زلفې مخ وروه، زړه مې نری د زلفې مخ وروه، د خورو زلفې مې خطر کیږي. ستا د کوڅې خورې په سر بادوم، ستا د کوڅې خورې په سر بادوم، په ما څه چل خر مازدیګر کیږي. زړه که مې سل ځله د کاڼي کړمه، خو پې د ستا د مخ اثر کیږي. زړه که مې سل ځله د کاڼي کړمه، خو پې د ستا د مخ اثر کیږي. اوس هم زما او ستا د مینې ذکر کله ناکله په ګودر کیږي. اوس هم زما او ستا د مینې ذکر کله ناکله په ګودر کیږي. زما صابره ستا د مینې په نوم ما سره خره ورځې شر کیږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د ورور جعفر شاه درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلی مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به کتونکو. نن راغلی یم د خپلې علاقې نوهار ضلعې خپل کلي مصري باندې خپل استاد محترم نظار محمد نظار صاحب خواته. دوی سره مونږ ډېرې مرکې کړي دي، خو د ملګرو غوښتنه وه نن بیا راغلی یم. نو ښکلي ښکلي شعرونه به هم ترېنه ریکارډ کوو. راځئ چې میلو شو ورسره. استاد جي یو ځل بیا درته په ښکلي مازدیګر کې د زړه نه خرکلې وایم. جعفر شاه صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو یو ځل بیا خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو او په ښکلي مازدیګر کې مو بلنه دعوت راکو. نو مونږ هم د خپلو مینوالو مخې ته یو ځل بیا حاضر یو او کوشش کوو چې خشته مزیدار شعرونه ورته وړاندې کړو. دا ملګري هم ما سره ناست دي په دې محفل کې او ټیم هم مازدیګر دی، نو په خبرو باندې ډېر ټیم نه تېروو. او جعفر شاه صاحب ستاسو د خبرې نه مخکې ما یو نظم د خپل ورور سردار محمد شاهین صاحب په ریټایر کېدو باندې بله ورځ په سکول کې ویلی و. نو زه وایم چې دا څه ټکي پکې دې محفل سره سمون خوري، نو زه وایم به ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. په ترنم کې به دا نظم ووایم. ښکلې محفل د استادان راغلي، هم ملاقات ته دوستان راغلي. سردار محمد استاد د سکول نه ریټایر کیږي، ملګرو زی بس روز ختیږي. بیا به د ډېر زیات استادان یادوي، هم به د سکول کې ماشومان یادوي. په هر قدم بستا ارمان کوي، دستا پتلو به ډېر خفقان کوي. تا ارماشوم سره خواري کړې ده، ډېر په اخلاص د نوکري کړې ده. تبه تزینم به د سکول کې پاتې کېږي، ملګرو زی بس روز ختیږي. ښکلې محفل د استادان راغلي، هم ملاقات ته دوستان راغلي. سردار محمد استاد د سکول نه ریټایر کیږي، ملګرو زی بس روز ختیږي. اولوی واړ درنه خوشاله، پوره کړه تا اته دېرش کاله. یو ځای د تیر کړه تا کمال کړی دی، په پوره سکول باندې د خیال کړی دی. د لوی اعزاز او د صفت قابلې، ځکه خو ته د ډېر عزت قابلې. داسې کسان د خلکو زړونو کې اوسېږي، ملګرو زی بس روز ختیږي، ملګرو زی بس روز ختیږي. آخر کې ټولو ته سلام کوما، پس د سلام نه دا کلام کوما. د خپل وطن او مل خدمت بکوو، ټول په شریکه دا همت بکوو. ټول چاپیر چلته خوشحالي راولې، د مینې ډکه ورورولي راولې.
ځان پیژندل پکار دی وخت رانه تیریږي ملګرو زی بس روز ختیږي پخې او کلکې ارادې بلرو هم د غیرت ډکې جذبې بلرو قلم د حق اوچتول بغواړي تیارې د ظلم ختمول بغواړي راځئ چې ټول یو بل نظار شو بیا به روان په سمه لار شو نظاره ګران کارونه خپله اسانیږي ملګرو زی بس روز ختیږي ښکلې محفل د افسران راغلي هم ملاقات ته دوستان راغلي سردار محمد استاز د سکول نه ریټیر کیږي ملګرو زی بس روز ختیږي ډیر ښکلی ترنم و استاد جي په دې یو نظم باندې خو دې نه پرېږدو ځکه چې ستا مینهوال زموږ نه اکثر ستاسو غوښتنه کوي نور به راسره څه شریک کول غواړئ جعفر شاه صاحب مینهوالو ته خو ما غزل او شعرونه ډېر وړاندې کړي دي خو زه یو د غزل نه مخکې به ورته یو څو شعرونه وړاندې کړم چې بیلتون په دنیا شته دی خامخا جدایي راشي بیلتون په دنیا شته دی خامخا جدایي راشي او په چل چل کې هم داسې په رښتیا جدایي راشي او راځه چې په شریکه دا نفرت د مخې لر کړو راځه چې په شریکه دا نفرت د مخې لر کړو اکثر پکې جانانه زما او ستا جدایي راشي او په ژوند باندې مې خدایه یار نه چرې جدا مه کړئ په مرګ باندې خفه نه یم که بیا جدایي راشي او په غم باندې اخته شي د ژوندون خوندونه لاړ شي په غم باندې اخته شي د ژوندون خوندونه لاړ شي نظاره چې په مینه کې د چا جدایي راشي دا نور یو څو شعرونه دي چې ډک د مینې به بازار وي زه به نیمه ډک د مینې به بازار وي زه به نیمه او په سر خورې به مې انبار وي زه به نیمه او ډیر کسان به مې په مرګ باندې خوشحال وي او څوک ولاړ به خطا وار وي زه به نیمه او ډیر به داسې وایي شکر دی چې لاړو ډیر به داسې وایي شکر دی چې لاړو د چا زړه به ناقرار وي زه به نیمه او ډیر به خورې په ما واړی بیا به راشي جعفر شاه صاحب ډیر به خورې په ما واړی بیا به راشي څوک به قبر سره ایسار وي زه به نیمه او ډیر غمونه به په زړه ځان سره یوسم زما یار به د بل یار وي زه به نیمه ډیر غمونه به په زړه ځان سره یوسم ډیر غمونه به په زړه ځان سره یوسم زما یار به د بل یار وي زه به نیمه او تر قیامته به په قبر کې غمجن یم د غماز به ټول اختیار وي زه به نیمه او ډیر به مرګ نه پس مې دا شعرونه وایي او نوم به پاتې د نظار وي زه به نیمه نو دا یو غزل دی چې رانه خوږ اشنا جدا دی اسویلي کومه چې رانه خوږ اشنا جدا دی اسویلي کومه او اوس به ناستې د کمو خلکو پټولي کومه او ترنیمې لارې پورې درشمه واپس راشمه ترنیمې لارې پورې درشمه واپس راشمه په دې دوکو باندې د خپل زړه تسلي کومه او د غم خادی نه پاتې شوم زړه مې سورې سورې دی د غم خادی نه پاتې شوم زړه مې سورې سورې دی خو د رقیب مخکې د ناکامه خوشحالي کومه او د مالیار نیت راته معلوم دی تش ازغي به راکي د مالیار نیت راته معلوم دی تش ازغي به راکي دا مې عادت دی اسې تمه د سپرلي کومه او وای نظار چې ساقي داسې شراب څنګه وسکم چې مینتونه دې مدام د کنډولي کومه ډیر ښکلی استاد جي نه یو غزل بل هم ریکارډ کوو بیا به پروګرام راټولو وړاندې به راسره شریک کول غواړئ
مینوالو ته دا یو مختصر شان غزل دی. هر څه وینمه لګیا په توکل نیمه، هر څه وینمه لګیا په توکل نیمه، او زه لایق د ناستي ستا د محفل نیمه، او هېڅ ګیله مې ستا نه نشته ته ګرم نه یې، هېڅ ګیله مې ستا نه نشته ته ګرم نه یې، زه په خپله ستا د مینې قابل نیمه. هېڅ ګیله مې ستا نه نشته ته ګرم نه یې، زه په خپله ستا د مینې قابل نیمه. مننه. او راته ځان دروغجن ښکاري ستا په عشق کې، راته ځان دروغجن ښکاري ستا په عشق کې، چې روغ ګرځم او سر په ځنګل نیمه، او سپېلنې غوندې ستا حسن ته لوګې شوم، سپېلنې غوندې ستا حسن ته لوګې شوم، خو افسوس چې لا پردې یم خپل نیمه. ستا حسن ته لوګې شوم، خو افسوس چې لا پردې یم خپل نیمه، او د دنیا خلکو ته روغ کله پاگل شم. آخري شعر د جعفر شاه صاحب. د دنیا خلکو ته روغ کله پاگل شم، او ستا د پاره خو نظار یم بدل نیمه. ډېر ښه، ډېر ښکلی. استاد جي خپلو مینوالو ته په آخره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس زما د طرف نه خو هر ځای کې چې څومره مسافر دي خصوصا توګه باندې، نو هغوی ته او نور چې څومره زموږ دا پروګرامونه ښکلي مازدیګر چې زموږ څونه ملګري ګوري، نو هغوی ته د زړه د کومې نه زموږ د زړه د خلاصه سلامونه دي. ډېره ډېره مننه، او هر چېرته کې نو په خوشحالو سره اوسئ، او الله مخاد او آباد لره. مینوالو یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي. دغه منډې تړې وښو ستاسو دپاره. انشاءالله بیا به هم کوشش کوو چې د دې نه پس نورې ښکلي ښکلي مرکې هم تاسو سره شریکې کړو. په دې سره زه سره د خپلو ټولو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم چې چېرته هم یې الله مو ښه ساته، ښاد او آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.